دا چې بین الافغاني خبرې کله پیلېږي د دې په اړه مو تاسو ته موضوعات چمتو کړي. ویډیو تر اخره را سره وګورئ او زموږ ځواک ټي وي چینل در سره سبسکرایب کړئ. وسلوالو طالبانو ویلي بین الافغاني خبرې به تر هغو نه پیلېږي چې د بندیانو د خلاصون بهیر نه وي بشپړ شوی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بي بي سي ته وویل د دوی له لوري د بندیانو د خلاصون برخه کې هیڅ خنډ نشته، خو وایي د افغان حکومت له خوا ستونزې پیدا شوې دي، خنډونه ایجاد شول او دا بهیر وځنډېده چې باید دا کار نه وای شوی، خو اوس هم وخت شته چې دا بهیر بشپړ شي. که څه هم دا بهیر درېدلی نه دی، همدانن موږ هم د بندیانو د خلاصون شاهدان یو. مقابل لوري هم بېلابېلو ولایتونو کې زموږ 50 بندیان خوشي کړي دي. دا بهیر روان دی خو ډېر ورو دی چې باید چټک شي. وړاندې د افغانستان ملي امنیت شورا ویلي و د وسلوالو طالبانو 592 زندانیان چې د سختو جرمونو له کبله محکوم شوي دي نه خوشي کیږي او له طالبانو یې غوښتي چې افغان حکومت ته د خپلو زندانیانو نوی نوملړ وسپاري. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل وایي دغه کسان د مخدره توکو قاچاق، سړي تښتونکو، جنسي تیري، د ښځو سنګسارولو، ترور او نورو حق العبودي جرمونو کې له کبله زندانیان دي. ښاغلی فیصل زیاتوي اوس توپ د طالبانو لور ته دی. د هغې هوکړې له مخې چې د سږ کال فبروري په وروستیو کې د طالبانو او امریکا ترمنځ لاسلیک شوې وه، په پام کې ده چې افغان حکومت 15,000 طالب زندانیان خوشي کوي او د طالبانو له لورې به د افغان حکومت 1000 کسه بندیان خوشي کیږي. افغان حکومت تر اوسه پورې 4019 طالب بندیان خوشي کړي دي، خو د ښاغلي فیصل په وینا طالبانو د هغو زندانیانو اعلی نیمایي شمېر خوشي کړی چې ژمنه یې کړې وه. له دې مخکې د افغانستان زندانیانو ادارې مشر احمد راشد توتاخیل هم د ولسي جرګې د دفاع امنیت کمیسیون په غونډه کې ویلي و چې د طالبانو ډلې 600 زندانیان نه خوشي کیږي. خو د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد له بي بي سي سره خبرو کې د هغو ټولو بندیانو په خوشي کېدو ټینګار وکړ چې افغان حکومت ته یې لیستونه ورکړل شوي وو. طالبان وایي تر هغو پورې چې د دوی ټول زندانیان خوشي نشي بین الافغاني خبرې نه پیلېږي او دا موضوع به د جګړې د دوام لامل شي. طالبان وایي پرون یې په غور ولایت کې 15 افغان پوځیان هم خوشي کړي چې له دوی سره زندانیان وو. ملګرو دا وه زموږ چمتو شوې ویډیو. د لا ښکلې ویډیوګانو لپاره زموږ ځواک ټي وي چینل در سره سبسکرایب کړه او تر بلې ویډیو ښه وخت ولرئ.